بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. دا زموږ سره د MySQL لسمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په select with where clause باندې خبرې کوو. تیر ویډیو کې هم موږ تاسو په select statement باندې خبرې وکړلې چې select statement څه شی دی او څه ته ویل کېږي او څنګه کولی شو د یو ټیبل نه ډیټا select کو انتخاب کو. نو دا موږ زده کړل. نو که چیرې تاسو مخکینی ویډیو نه وي کتلي نو هغه د سره حتما وګورئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو select with where clause باندې خبرې کوو چې دا where clause څه شی دی او څنګه کولی شو له select statement سره استفاده کوو. اول په دې باندې ځان پوه کوو چې دا where clause دی څه شی دا ویل کېږي څه ته. To conditionally select data from a table, you can add a where clause to the select statement. کله چې تاسو غواړئ په یو کنډیشن باندې د یو ټیبل څخه ډیټا څه کوي انتخاب کوي سلیکټ کوي څنګه کنډیشن باندې. فرض که تاسو سره یو ټیبل دی تاسو غواړئ چې په دغه ټیبل کې هغه کسان پرنټ کوي هغه کسان تاسو سره ډسپلی شي شو شي وښودلی شي چې هغه په HR ډپارټمنټ کې یا هغه کسان چې هغه په تاسو سره په IT ډپارټمنټ کې دي یا هغه کسان چې د هغوی معاشونه له 50,000 نه زیات دی د 50,000 نه ټیټ دی یا هغه کسان چې د هغوی جنډر زموږ سره میل دی یا د هغوی جنډر زموږ سره فیمیل دی. نو دغه شانتي یو کنډیشنز باندې تاسو غواړئ چې یو ډیټا څه کوي د یو ټیبل نه انتخاب کوي. یو کن اډ ا ویر کلاس ټو د سلیکټ سټیټمنټ. نو د دې لپاره تاسو څه کولی شئ د دې لپاره تاسو کولی شئ چې د ویر کلاس څه کوي اضافه کوي یا ویر کلاس یوز کوي یا استفاده کوي اډ کوي د چا سره د سلیکټ سټیټمنټ سره. څنګه لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ټیبل دی په دې ټیبل کې زموږ سره فرض کړه یو سټوډنټ ټیبل دی په دې کې د سټوډنټانو آیډیاګانې موجودې دي د هغوی نیمز دي جنډر دي او همدارنګه د هغوی هغه سیټیز پراته دي. دا زموږ سره یو شپږ ریکارډونه دي. زه غواړم دغه ټیبل کې زه ورته ماته هغه کسان راکړه چې د هغوی جنډر زموږ سره فیمیل دی. نو دا وګوره ماته وایي چې په دغه ټیبل کې تاسو سره څلور کسان دي چې د هغوی جنډر تاسو سره څه شی دی جنډر د هغوی تاسو سره فیمیل دی. نو دا یو کنډیشن شو. یو کنډیشن باندې که فرض که تاسو سره یو ټیبل وي چې په هغې کې 800-900 مطلب سټوډنټس یو ټیبل دی هغې کې زر تعداد پروت دی یعنې مطلب تاسو سره زر دانې 800 دانې سټوډنټان دي هغوی تاسو سره دلته داخلي کړي. تاسو غواړئ چې تاسو پیدا کړئ چې څومره تاسو سره پکې میل دي او څومره تاسو سره فیمیل دي. نو دا ډېر سخت ده چې زه ځم هر یو رو چې کوم چې میل څومره د فیمیل سره هغه زه کاونټ کوم. نو دلته کې د ویر کلاس په واسطه باندې تاسو کولی شئ ګورئ چې دا تاسو پیدا کړئ چې تاسو سره څومره پکې فیمیل دي. همدارنګه چې تاسو میلز غواړئ پیدا کړئ نو فرض کړئ زه ورته وایم چې په دې ټیبل کې زموږ سره میل څومره دي دلته ماته وایي چې په دې ټیبل کې تاسو سره 2 میلز دي. نو ټول زموږ سره ټوټل شپږ ریکارډ دي چې فیمیل پکې زموږ سره څلور دي او میل زموږ سره پکې شپږ دي. دا د ویر کلاس شی دی دا د دې فایده ده. نو په همدغه طریقې سره تاسو کولی شئ مثلا زه ورته وایم چې ما سره په دې کې زموږ سره کابل هغه کسان ماته سلیکټ کړي چې د کابل سیټي کابل وي یا بغلان وي یا همدارنګه هغه کسان ماته راکړه چې د هغوی نوم چې سراج وي یا مثلا دلته کې علي وي نو هغه تاسو څه کوي ډسپلی کوي شو کوي درته. نو دا دغه د ویر کلاس په واسطه باندې موږ دا کار کولی شو. اوس دغه ویر کلاس چې دی دا څنګه استفاده کېږي او د دې طریقه څنګه ده. نو اول به تاسو دلته کې سلیکټ ولیکئ بیا دلته کې د هغه کالمونو نومونه کوم کالمونه چې تاسو غواړئ چې پرنټ کړئ لکه کالم 1 کالم 2 کالم 3 او فرام ټیبل او دلته د ټیبل نوم. دغه دوه لاینونه چې دا موږ تېره ویډیو کې موږ تاسو زده کړل چې دا څه شی دی سلیکټ سټیټمنټ کې موږ تاسو وویلې. نو دلته کې تاسو د دې په ځای تاسو سټار هم اچولی شئ چې د سټار مطلب دا دی یعنی ټول کالمونه په دغه ټیبل کې چې څومره کالمونه موجود دي او که چیرې تاسو د سپیسیفیک کالمونو نومونه لیکئ لکه کالم 1 کالم 2 مثلا تاسو لیکئ ایج لیکئ جنډر لیکئ یا نیم لیکئ نو تاسو دلته کې هم کولی شئ چې سپیسیفیک هم یو څو کالمونه نومونه ولیکئ او که چیرې ټول غواړئ نو د هغې په سټار هم تاسو یوز کولی شئ او دلته د ټیبل نوم. نوي پکې څه شی دي نوی پکې دې کې دا دی چې ویر واچو او د هغې نه بعد دلته موږ ورته یو کنډیشن ږدو. ها نو دا کنډیشن چې ږدو د هغې لپاره راځو دلته کې کمپیریزن اپریټر شته چې اول کمپیریزن اپریټر باندې ځان پوه کړو چې کمپیریزن اپریټر څه شی دي د هغې نه بیا بعد بیا پریکټیکل کار ته ځو. نو اول به کمپیریزن اپریټر وپېژنو. نو دلته وایي چې کمپیریزن اپریټر آر یوز ټو کمپیر ټو ویلیوز.
کمپیریزن اپریټر څه ته ویل کېږي؟ اپریټرز موږ تاسو وروسته په تفصیل سره ان شاء الله چې وایو. نو دلته صرف په کمپیریزن اپریټر باندې خبرې کوو، نور اپریټرونه هم وروسته وایو چې نور کوم اپریټر زموږ سره موجود دي په مای سیکوئل کې. نو دلته وایي چې کمپیریزن اپریټر آر یوز ټو کمپیر ټو ویلیوز. کله چې تاسو یعنی کمپیریزن اپریټر موږ هغه وخت یوز کوو، استفاده کوو کله چې تاسو غواړئ چې دوه ویلیوګانې سره څه کوي، مقایسه کوي. کمپیریزن لکه څنګه چې نوم نه واضح معلومیږي، کمپیریزن مطلب مقایسوي اپریټرونه، هغه اپریټر چې د هغې په واسطه باندې تاسو یو دوه ویلیوګانې کولی شئ چې مقایسه کوي، نو د هغې ته څه ویلی کېږي؟ هغې ته کمپیریزن اپریټر وایي. یا کله چې موږ غواړو چې دوه ویلیوګانې سره مقایسه کړو نو موږ څه کار کوو؟ کمپیریزن اپریټر یوز کوو، استفاده کوو. In SQL, they are most common used in the where class to the filter data based on specific condition. او په مای دغه سیکوئل کې چې دی کله چې تاسو غواړئ چې په ویر کلاس کې تاسو یو سپیسیفیک کنډیشن په بیس باندې ډیټا فلټر کوئ، نو دا چې دی دا یو مهم او اپریټرونه دي په سیکوئل کې چې دا څه کېږي، استفاده کېږي، یوز کېږي. اوس راځو ګورو چې موږ سره په کمپیریزن اپریټرز چې دي کوم کمپیریزن اپریټرز موږ لرو. نو کمپیریزن اپریټر زموږ سره دا کمپیریزن اپریټرز دي چې ایکوال ټو دی، ناٹ ایکوال ټو دی، ګریټر دین دی، لیس دین دی، ګریټر دین اور ایکوال ټو دی، او همدارنګه لیس دین اور ایکوال ټو دی. ورپسې زموږ سره بټوین اینڈ دی، ناٹ اینڈ دی، از نل، از ناٹ نل، لایک او ناٹ لایک. خو دا ټول موږ نن نشو کولی، موږ به یوازې دغه وایو equal to, not equal to, greater than, less than, greater than دې ځای پورې دا موږ وایو چې less than or equal to. دا چې هر یو څه شی دی په تفصیل سره پرې خبرې کوو. نو راځم اول به تاسو داسې کار وکړئ چې هر ویډیو کې زه دا ځکه وایم چې تاسو ته مطلب د معلوماتو تاسو ډایرکټ مای سیکوئل اور بینچ کې کار نشي کولی. اول به تاسو زم چې دی په زم کې به تاسو اپاچي او مای سیکوئل سٹارټ کوئ. کله مو چې دا سٹارټ کړل بیا به د هغې نه بعد تاسو څه کار کوئ؟ د هغې نه بعد به بیا تاسو مای سیکوئل ور بینچ وبند کړئ او کوم کنیکشن چې تاسو جوړ کړی په هغې باندې به کلیک وکړئ. ها اوس دلته راځم، موږ تاسو تېره ویډیو کې یو ټیبل جوړ کړی په نوم دی AMP په نوم باندې یعنې امپلوي په نوم باندې یو ټیبل مو جوړ کړو، په هغې کې مو انټري وکړل او هغې نه څنګه ډیټا سلیکټ کېږي دا مو زده کړل. ټیبل چې موږ تاسو جوړ کړی و هغه موږ په DB په نوم باندې ډیټابیس کې جوړ کړی و AMP ټیبل. نو که دا زه وګورم او دا زه سلیکټ کړم نو دغه ډیټا زموږ سره په دې کې موجوده ده. ها نو اوس دلته موږ تاسو په ویر باندې خبرې کوو. که دلته اول زموږ سره کوم اپریټر دی، زه به دا لږ پیج زوم آوټ کړم. اوکې اول زموږ سره دلته کې ایکوال اپریټر دی. ها ایکوال یعنې مساوي دا اپریټر، ایکوال مطلب مساوي. د دې اپریټر کار څه دی ګورئ دلته زه ورته لیکم. اول خو به دلته تاسو ورته ووایئ چې کوم ډیټابیس کې چې تاسو کار کوئ هغه ډیټابیس یوز کړئ. یوز کوم تا دا به زه بره واخلم، د زه لیکم چې یوز کوم تا DB. DB زموږ سره ډیټابیس نوم دی، دغه یو ډیټابیس دی. دا وګورئ دلته زموږ سره یو ډیټابیس دی په نوم دی DB په نوم باندې یو ډیټابیس دی او په دې کې زموږ سره دوه ټیبلونه موجود دي چې یو AMP دی او بل زموږ سره سټوډنټ دی. نو موږ تاسو چې کار کوو AMP کې کار کوو، صحیح ده. نو هغې نه بعد زه دا انتخابوم او دا یوز کوم. دا وګورئ زموږ سره دا یوز شو. اوس دلته زه راځم او دې ځای کې که چېرې تاسو دلته ګورئ د دې معنا څه شی دی، دې مې تاسو په تېر ویډیو کې هم ویلي. دې مطلب دا دی دلته بیا ضرورت دې ته نشته چې تاسو یوز DB ولیکئ، که چېرې په دې طریقې سره ولیکئ. دې مطلب دا دی چې AMP هغه ټیبل کوم چې په DB ډیټابیس کې پروت دی، که چېرې دا ونه لیکئ تاسو هغه DB ورسره ونه لیکئ دا بیا تاسو سره کار نه کوي. ځکه بیا تاسو ایرر درکړي، تاسو وایئ چې ډیټابیس تاسو تر اوسه پورې نه دی انتخاب کړی، نو تاسو ډیټابیس انتخاب کړئ. نو اوس خو ما ورته یوز ویلي، نو اوس به انشاءالله موږ څه ایرر نه راځي. د هغې نه بعد تاسو یو ځل انتخابوم دلته ما سره ډیټا شو شي. اوس دې کې زه ورته لیکم چې ویر لیکم. ګورئ ما سره ټوله ډیټا شو کېږي، زه ټوله ډیټا نه غواړم. ویر موږ تاسو ویلي چې ویر کلاس څه شی دی، دا هغه وخت موږ استفاده کوو یوز کوو کله چې تاسو غواړئ چې یو سپیسیفیک کنډیشنز دی. مثلا تاسو غواړئ چې یو کنډیشن باندې تاسو یو ډیټا پرنټ کړئ. لکه مثلا زه وایم دا ما سره ریکارډونه دي، اوس خو ما سره دلته ریکارډونه کم دي، دا ټوټل زموږ سره څو ریکارډه دي؟ 8 ریکارډونه دي. زه دا ټول مطلب نه غواړم، زه وایم ورته ما ته هغه کسان یوازې راکړه چې په ډیټابیس ډپارټمنټ کې دي. نو دلته موږ ورته کوو ویر ډپارټمنټ. اوکې دلته تاسو
डिपार्टमेंट इक्वल مساوي मतलब इक्वल بیا به تاسو په سنگل یا ډبل کوډ کې د هغه ډپارټمنټ چې تاسو غواړئ پیدا کړئ هغه نوم ولیکئ بس کې ځکه بچا ګورئ ډېر ساده دلته کې ګورئ البته تاسو له زوم کوم چې ښکار شي دلته ما وته ولیکل سلیکټ کا دلته مې سٹار واچو سٹار مطلب ټول کالمونه څومره کالمونه چې پکې نه آی ډي دی فرست نیم دی لاست نیم دی ایج دی ډپارټمنټ دی سیلری او هایر ډیټ او سټیټس دا ټول ماته شو کوي دا ټول کالمونه from AMP لا ټیبل نه ویر ډپارټمنټ ایچ آر چا چې ډپارټمنټ ایچ آر دغه کسان ما سره کاو چا چې چار نه مې راکوا ایرار والی راکې دلته لاندې ګوري دلته مونږ ته وایي چې دا ډپارټمنټ سپیلنګ غلط دی صحیح دا کالم مونږ بخې نه پیژنو ځکه ډپارټمنټ سپیلنګ غلط لیکل دی صحیح دا نو دلته ډپارټمنټ سپیلنګ چې کله تاسو صحیح ولیکئ دا غنه بعد تاسو سره صحیح کار کوي ډپارټمنټ صحیح دا डिपार्टमेंट MANT دا تاسو انتخاب کړئ هغه نه بعد دا ایکسکیوټ کړئ نو دا وګورئ دوه کسان زموږ سره په چار کې دي یو زموږ سره خان دی او بل زموږ سره نعمت الله نو دا وګورئ دا ما سره کور کې تاسو غواړئ چې هغه کسان تاسو ته ډسپلی کی چې هغه تاسو سره په کوم ډپارټمنټ کې ورته ضرورت دی په ډیټابیس کې چې ډیټا بیس کې چې هغه کسان ما سره دا انتخاب کړئ एग्जीक्यूट ورته وای دا وګورئ په ډیټابیس ډپارټمنټ کې تاسو یو کس ته بس دسه تاسو ورته ویلی شي چې هغه کسان راکا زه د مثالونو لږ ډېر کوم چې تاسو لږ پوه شئ زه ته چې هغه کسان ماته راکا چې دا وایي تر په ډپارټمنټ نه تاسو نو کالمونه ټیم کولای شي لکه زه ته کوم چې سیلری چې چا سیلری دا 50000 دا تاسو انتخاب کړئ एग्जीक्यूट ورته وای دا وګورئ یو کس دی چې هغه سیلری چې 50000 کچې ته تاسو کسان وی چې دا غوي سیلری مثلا سیم وی به تاسو ټول کسان شو کوي لکه یو ځل ته وګورم چې ماته درس سوچته چې دا غي سیلری زموږ سره دوه کسان چې سیم سیلری ولري سیم سیلری نه سیم سیلری زموږ سره بده کې نشته خو بهر حال کولای شي تاسو ډیټ وکړئ لکه مثلا دې کې دا یو اخیری کس چې د سیلری 15 لږ صحیح ده د سیلری وزر راوړم سوتا د سیلری وزر کما فرست کې سیلری ما شل زره کړلا تغیر بعد د اپلای باندې کلیک کوم اپلای فینیش او دا یو ځل ریفریش کوم او بری دا وګورئ زموږ سره د دې کا سیلری زموږ سره شل زره شولا دا اخیری کس یعنی تاسو دا تاسو ته مخکې نو ویلي تاسو دې ځنم کولای شئ چې په تاسو دې ټیبل کې څه چینجز راوړئ دلته تاسو کولای شئ ټیبل باندې ډبل کلیک کړئ نوم چینج کوئ یا کوئ تاسو کولای شئ چینجز راوړئ ها اوس دلته زه راځم دې کې زه ورته وایم هغه کسان ما تراکا چې دا کوئی سیلری زموږ سره سودا سیلری اوکې ها سیلری شل زره ده نو دوه کسان دي زموږ سره چې سیلری شل زره ده دا انتخاب کړئ دا وګورئ دوه کسان دي زموږ سره چې دا کوئی سیلری چې دا شل زره ده یو په HR کې یو کس دی او بل په انجینیرینګ ډپارټمنټ کې یو کس دی دا کوئی سیلری چې دا هغه شل زره ده دا زموږ سره equal بل زموږ سره not equal دی not equal मतलब شری not equal मतलब چې هغه مساوي نه دی لکه دلته زه ورته لیکم ګورئ اوس دلته که زه داسې ولیکم صحیح ده دې مطلب دا دی هغه ډپارټمنټ هغه ټول هغه کسان ما ته ډسپلی کا شو کرای کوي خیراته چې هغه په HR ډپارټمنټ کې دا ګورئ HR ته اوس زه ورته دلته لیکم چې نه هغه کسان ما ته راکا چې هغه یعنی HR نه بغیر اوس زه HR نه بغیر نو ټول هغه کسان ما ته راکا چې په یعنی چې چا کې نه یغراته شو کا دا اوس ګورئ د HR تاسو درنه کو IT ډپارټمنټ دی ډیټابیس ډپارټمنټ دی انجینیرینګ دی بس تاسو ټوټل 3 ډپارټمنټونه دي ډیټابیس دی انجینیرینګ دی او HR دی نور تاسو سره بلې کې نشته اوس د تاسو ګریدي مطلب دی not یعنی د دې نه بغیر not مطلب د دې نه بغیر دا نور ډپارټمنټونه ما تاسو کا ما ته راکړي greater than او less than ګورئ دا څه کی greater than دا دی ګورئ زه ورته وایم تاسو دا به په سیلری واخلم ما ته زه لیکم چې سیلری هغه کسان بس زه ورته وایم هغه کسان ما ته پرنټ کا چې دا غوي سیلری لشل ضرورت زیاته ده هغه کسان ما ته پرنټ کا چې دا غوي سیلری لشل ضرورت زیاته ده دا وګورئ ما ته هغه کسان واخلې چې دا غوي سیلری شل ضرورت زیاته ده ګوره 50000 15000 25000 15000 8000 او 30000 دا تاسو پرنټ
اوس کتاب څه ورته لیکي چې هغه کسان ماته پرنټ کا چې د هغوی سیلري چې ده هغه د 100,000 نه کمه ده. ګورئ تاسو ورته کولی شئ سیلري چې کمه وي د 100,000 دلته ورته وایم چې د هغوی سیلري چې 100,000 نه کمه وي. داسې کس موږ سره هېڅ نشته چې د هغوی سیلري د 100,000 نه کمه وي. که چېرې تاسو غواړئ کوم ریکارډ اډ کوئ کولی شئ ریکارډ اډ کوئ. ګوره ټول زموږ سره اته ریکارډونه دي. دا زه لږ زوم کوم تاسو ته وخت ګورئ. دې ځای کې تاسو کوئ چې ورته اساین کوئ 9 او دې ځای کې تاسو ورته نوم ولیکئ. فرض کړئ یو کس دی که زموږ سره خان شته بلکل شته دی علي شته نشته زه ولیکم علي په نوم باندې یا فرض کړو روح الله په نوم باندې یو کس ها ټاپ مې پریس کړئ بل سلته راغی اوس دلته ورته لیکم صحیح شو. بل ټاپ مې پریس کړئ دېخوا راغی اوس دلته ورته لیکم چې ایج څومره دی. فرض کړه ایج یې زموږ سره د 40 دی. کولی شي ټاپ پریس کولو سره یا کلیک سره هم کولی شي بل ځای ته لاړ شئ. فرض کړه زموږ سره آی ټي ډپارټمنټ کې دی. د سیلري څومره ده؟ د سیلري زموږ سره سیلري زره ده او د ده هاي ډیټ چې دی مثلا دلته لیکم 2025 چې هر څه چې تاسو ورته لیکئ 7 او اوکې 7 او دا تاسو سره اوس دپاره زه ورته چې دا زموږ سره اکټیو دی. صحیح ده. د هغې نه بعد دې ځای کې وګورئ اپلای بټن دی. دې ځای کې وګورئ اپلای دا بټن چې ده صحیح ده. تاسو بیرون ته بل ځای کې کلیک وکړئ اپلای باندې کلیک وکړئ نو دې ځای کې تاسو ته هغه انزټ کوډ موږ تاسو ویلو انزټ څنګه ډیټا انزټ کېږي تاسو له کوډ له طریقې نه کولی شئ. دا ګورئ انزټ انټو db.amt مطلب db په نوم باندې کوم ډیټابیس چې دی او په هغه کې امپلای په نوم باندې یو ټیبل دی. ID فرست نیم لاست نیم ایج او ډپارټمنټ دې کې څه وکړه دغه ویلیو مې چې ولیکله دغه ویلیو په دې کې 8 کا ور دې کې دا لږ تاسو خو وېستې دې خو درته ښیم لکه دغه ویلیوګانې شولې ډپارټمنټ سیلري هایر ډیټ سټیټس او دې کې ګورئ 9 مطلب 9 ویلیو را رولا د احمدي دی یا ټول درته ښیم. صحیح ده. دې کې اپلای باندې کلیک کوم هغه نه بعد فینیش نو که دا زه اوس وګورم یو ځل بیا دلته زه انتخابوم ایکسکیوټ کوم نو دا وګورئ دا کار زموږ سره اړ نو تاسو کولی شئ چې دې سره هم انټري وکړئ. دغه مای سیکول وربنچ کې دې سره هم تاسو انټري کولی شئ او ډایرکټ تاسو کولی شئ چې هغه نه انټري وکړئ دا یعنې په څه ورته وایي یعنې مطلب د کویري طریقې نه هم کولی شئ انټري وکړئ. ها دلته مې سیلري څه ما غوښتل سیلري کمه واچوم مې زیاته واچوله. بهرحال دلته به زه داسې کار وکړم چې د 100,000 نه ما غوښتل چې کمه سیلري وه تاسو دې ته مې ولیکل 19,000 19,000 او متوار مې کړل. ها اوس دلته راشئ اپلای باندې کلیک کړئ اپلای فینیش دې سیلري 19,000 ښه اوس زه دا انتخابوم او ایکسکیوټ وکړم. دا اوس دا یو کس موږ دا اوس اډ کړه او سیلري مو ته 19,000 اساین کړه ما ته وایي چې هغه ما ورته لاړ کس ما ته راکړه چې د هغې سیلري 19,000 دی. اوس زه ورته وایم چې نه دا خو ما 19,000 نه غوښتل. زه ورته وایم چې هغه کسان ما ته راکړه چې د هغوی سیلري 100,000 او یا له 100,000 نه کمه دی 100,000 هم پکې انکلوډ شو. صحیح ده 100,000 هم پکې شامل شو. بیا د هغې دپاره تاسو دلته یو مساوي کولی شئ دې ته کاپي واخلم لاندې به پیسټ کړم او دلته به زه یو مساوي واچوم. د دې مطلب دا دی چې ما ته ټول هغه کسان راکړه کوم چې په AMP ټیبل کې دي چې د هغوی سیلري 100,000 یا د 100,000 نه شوي د 100,000 نه کمه وي. دا تاسو ایکسکیوټ کړئ. دا وګورئ دلته 2 کسان تاسو 3 کسان راکړل ځکه 100,000 مخکې زموږ سره 100,000 یا 100,000 بل هم اضافه کړئ که یاد مو شي. ښه اوس دا وګورئ دې ځای کې ما ته وایي چې 100,000 او 19,000 یعنې 100,000 هم پکې انکلوډ شو. نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا تاسو استفاده کوئ. ها دا زموږ سره لیست ایکول اوکې یو بل زموږ سره دې ځای کې هغه پاتې شو دغه اپریټر ګریټر دا زموږ سره لیست شو نو ګریټر کې هم همداسې ده. صحیح ده. دلته به راشو ګریټر ته او ګریټر کې دلته ایکول واچوئ. دې مطلب دا دی چې یعنې هغه کسان ما ته پرنټ کړه چې د هغوی سیلري د 100,000 نه زیاته وي یا 100,000 او یا 100,000 نه زیاته وي یعنې 100,000 مساوي مې چې ولیکې دې مطلب دا دی 100,000 شامل شو 100,000 راکړه. که دلته زه اوس ځای انډیکیټ کړم دا وګورئ دې کې زموږ سره 100,000 او د 100,000 نه زیات 19,000 ما ته رانه ګوره ټوټل زموږ سره 19 ریکارډه دي سوري 9 ریکارډه دي. ګوره یو نه واخله تر اوس 8 شو که نه نو 9 مې رانه کړ ځکه چې هغه زموږ سره که زه تا لرې کړم اوس ګورئ 2 ریکارډونه نور هم کمیږي 2 ریکارډونه دلته 100 نور هم په دې کې دي نو دا مستقل دا انتخابوم
او دلته ایگزیکیوټ ورته وایم. ګورئ زموږ سره ټوټل دلته اووه ریکارډونه اوس راکړل. څو ریکارډونه کم دي؟ درې ریکارډونه چې کم دي، یو کس هم 19,000 مارکس دی او د دوو کسانو چې دی 600,000 مارکس دی، د درې ریکارډونه یې کم راکړل. که دې کې زه ایکول ورته واچوم، دوه ریکارډه به نور هم زموږ سره اضافه شي، یو ریکارډ به کم راکړي چې هغه زموږ سره د هغه هغې ولې رانه کړ، ځکه چې د هغه معاش 19,000 دی. نو دا په دغه طریقې سره کار کوي. نو دا زموږ سره comparison operator په دې کې equal to, not equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. په بل ویډیو کې ان شاء الله موږ تاسو په between and not and between چې دې مطلب دا دی تاسو خیر وروسته بل ویډیو کې مو یو تاسو به درته ووایم، بل ویډیو کې تفصیل سره خبرې کوو. between and مطلب دا دی چې تاسو ورته وایي فرض که هغه کسان ما ته راکړه چې د هغوی معاشونه د 60,000 50,000 په منځ کې ان چې د دې کې تاسو رینج ورکوئ ورته، صحیح ده. not ان چې د رینج ورکوئ د دې رینج نه بغیر نور ما ته ډسپلی کا. از نل تاسو ورته وایي چې هغه کسان ما ته راکړه چې د هغوی ډپارټمنټ چې دی نل دی. از ناٹ نل مطلب هغه کسان چې د هغوی ډپارټمنټ خالي نه وي هغه ماته شو کا. لایک چې دی لایک او ناٹ لایک باندې به انشاءالله په تفصیل سره خبرې کوو. دې مطلب دا دی فرض کې یو کس دی تا ته نوم یې درنه هېر دی، خو صرف دومره پوهېږې چې زموږ سره مثلا په بانک کې یا زموږ سره په پوهنتون کې مکتب کې یو کس دی سراج تخلص کوي، نور یې نه پېژنم، خو په لاست نیم یې سراج دی، ځکه لاست نیم یې سراج دی، نور راته نومونه یاد ډېر دي. نو تاسو کولی شئ ورته ووایئ چې ټول هغه کسان ما ته راکړه چې لاست نومونه یې سراج دي. یا فرض که هغه کس مینس کې نوم یې چې دی خان راته، نور نه پوهېږم، نوم ډېر غټ و، مثلا یو کس سټارټ کې نوم و اینډ کې نوم و، په مینس کې خان راته، ټول هغه کسان ما ته راکړه چې په سټارټ کې خان راځي. یا مثلا اول حرف ایچ وي آخر حرف ایچ وي، هغه کسان ما ته انشاءالله په دې ټولو باندې په بله ویډیو کې خبرې کوو. او بل موږ تاسو ویلي چې دا بل دا چې دغه ویر کلاس دلته وایي چې د ویر کلاس از ناٹ اونلی یوز د سلیکټ سټیټمنټ. موږ تاسو ویلي چې ویر کلاس موږ د سلیکټ سټیټمنټ سره استفاده کوو کله چې تاسو غواړئ چې یو کنډیشن باندې تاسو یو ډیټا څه کوئ انتخاب کوئ سلیکټ کړئ، داسې نه دی. اټ از آلسو یوز ان اپډیټ ډیلیټ etc. نو تاسو کولی شئ د اپډیټ سره هم استفاده کوئ، ډیلیټ سره هم استفاده کوئ. یعنې تاسو چې کله یو ریکارډ ډیلیټ کوئ، موږ وروسته په تفصیل سره وایو چې کله تاسو د ډیټابیس نه غواړئ یو ریکارډ ډیلیټ کوئ، فرض کړئ یو سټوډنټ ډیلیټ کوي، ته ورته وایې چې هغه سټوډنټ ما ته ډیلیټ کړه چې د هغه آی ډي 10 ده، هغه سټوډنټ چې د هغه آی ډي 20 ده، هغه کس چې د هغوی مارکسونه 50,000 دي هغه ټول ډیلیټ کړه. هغه کسان د ډیټابیس نه ډیلیټ کړه چې هغه جنډر فیمیل دی، فیمیل جنډر زمونږ ارګنایزیشن کې نور زمونږ نه دی پکار، دا ټول ډیلیټ کړه. هغه کسان مطلب اپډیټ کړه چې د هغوی سیلري زمونږ سره 60,000 ده، د هغوی سیلري اپډیټ کړه 15,000 ده، د هغې سیلري اپډیټ کړه 15,000 ده، د هغې 10,000 ته راوړه 2,000 ته راوړه یا ډیلیټ کړه. نو دا ټول انشاءالله موږ تاسو په تفصیل سره وایو. نو دا اوس زموږ سره د نن ورځې درس